السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم عزالحق محضوال. امید کوم چې ښه به یې، روغ جوړ به یې. ملګرو سایډ باندې به تاسو له دغه ویډیو ښکاري د هر چا له پکار ده چې خپل بچي داسې تربیت وکړي لکه څنګه چې د دغې دوو ماشومانو شوي دي. نو ملګرو راځئ چې لاول دغه ویډیو وګورو، هغې نه پس پې زه خپل کامنټس هم درکوم او تاسو پې خپل کامنټس ضرور راکئ. تاسو دواړو نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په اړه یو څو پوښتنې وکړم. صحیح ده؟ صحیح ده. جواب به یې راکئ. صحیح ده. پیغمبر علیه السلام نوم څه شی و؟ محمد رسول الله. پلار نوم یې څه شی و؟ عبدالله صاحب. خپلې مور بیبي نوم یې څه شی و؟ امینه بنت وهب. د رضاعي مور نوم یې څه شی و؟ حلیمه سعدیه. څو کلنو چې مور یې وفات سوه؟ هغه شپږ کلنو. څو کلنو چې پلار یې وفات سو؟ دا پیدا نه و. څو کلنو چې نیکه یې وفات سو؟ اته کلنو. پیغمبر علیه السلام چیرته و چې مور یې وفات سوه؟ هغه د ابوا په نامه یو ځای همالته مدینې منورې نه را روان و. پلار یې چیرته و؟ چیرته تللی و دی؟ دی د عبدالله صاحب زیارت ته. هغه چیرته وفات سو؟ هغه عبدالله صاحب مدینه منوره. شاباسي. څو نفر و چې دی راتلل؟ څلور. ښه. څوګو؟ ام ایمن او د پیغمبر علیه السلام نیکه او پیغمبر علیه السلام بی امینه. پیغمبر علیه السلام چیرته پیدا سو؟ هغه په مکه مکرمه کې. څو کلن په کوم کال پیدا سو؟ 580 او د څلورمې میاشتې په 20 تاریخ د ربیع الاول په 12 او د دوشنبې په ورځ. مکه مکرمه چیرته ده؟ هغه سعودي عربستان کې. قوم یې څه شی و پیغمبر علیه السلام؟ قوم قریش و. په کورنۍ یې څه شی وه؟ کورنۍ هغه بنو هاشم. ښه. پیغمبر علیه السلام د شیدو لپاره چیرته بیولی و؟ هغه ته د چین نوم د سعد ته، بني سعد ته. ښه. بني سعد کې بیا چا ورته شیدې ورکولې؟ حلیمې بیبي. بیا هلته کومه واقعه وسوه؟ هلته جبرائیل علیه السلام راغی، محمد علیه السلام سینه یې چیرې کړه، نور حلیمې بیبي بیرته هغه کوټه. سینه یې چې چیرې کړه بیا څه وکړه؟ هغه د شیطان غوښه ترېنه ایسته کړه، شیطان ټوټه. ښه. بیا څه ورته وویلې؟ بیا ورته ویلې دا تا زوړ سینه کې شیطان غوښه ده. ښه. له هغې نه وروسته بیا چیرته بوته؟ هغې نه وروسته یې بیرته خپلې کور ته بوته. ماشاءالله ملګرو تاسو دغه ویډیو وکتله، د دغې ماشومانو را خبرې تاسو واورېدې. دغه ماشومان چې دي دغه دیني کم علم چې دی نبی علیه الصلاة والسلام په هکله باندې هغه ټول دوی ته دغه معلومات شته دی. غوره دي دغه مور او پلار چې یاره دغه خپلو بچو ته یې دغه ښودنه کړده او آفرین دې وي په دغه مور او پلار باندې. د الله تعالی رحمت دې وي په دو باندې چې یاره خپلو بچو ته یې دومره پوهه ورکړده چې هغوی ته دغه ټول معلومات په دې کم عمر کې هغوی ته شته دی. او بله خبره دا ده چې یاره د هر بچی چې دی د ده تربیت چې دی دا په مور او پلار باندې فرض دی. او هر بچی چې دی د ده مدرسه چې ده د مور غېږه ده، د مور د غېږې نه د ده دغه تربیت چې دی دا شروع کېږي. نو هر چا له پکار ده چې یاره خپل بچو تربیت دا قسم وکړي لکه څنګه چې دې ورور د دغې خپل دغې ماشومانو دغه تربیت چې دی دا کړ دی. نو ویډیو مې ورسره په دې نیت باندې شیر کوله چې یاره د دې نه موږ او تاسو هم څه سبق حاصل کړو، څه فایده ترېنه حاصله کړو. هغه فایده هم دغه ده چې یاره خپل له ماشومانو تربیت څه دغه رقم وکړو. د ویډیو د کتلو یو جهان مننه. اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.